د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د حکیم الکوزي هڅې وستایلې. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له هغه حکیم سره لیدلي چې دا کوي د کرونا وایرس ناروغانو لپاره یې درمل جوړ کړي دي. د حزب اسلامي له لوري په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار د سې شنبې په ورځ د کرونا ضد درمل جوړونکي طبیب حکیم الکوزي سره لیدلي. دا لیدنه چې د حزب اسلامي په دفتر کې ترسره شوې، پکې د حکیم الکوزي له لوري د کرونا ضد جوړ شویو درملو د اغېزو په اړه بحث کړی. ګلبدین حکمتیار د حکیم الکوزي هڅې ستایلې او د همکارۍ ژمنه یې ورسره کړې. حزب اسلامي په اعلامیه کې وړاندې ویلي چې د حکیم الکوزي د درملو د ویش بهیر به دا ځل د حزب اسلامي په مرسته د کابل ښار په دارالامان کې پیل شي. د یادولو وړ ده چې حکیم الکوزي ادعا لري چې داسې درمل یې جوړ کړي چې په چایو کې د 3 څاڅکو په څښلو سره د کرونا ناروغ په 3 ساعتونو کې رغوي. بل لور د عامې روغتیا وزارت خلک د حکیم الکوزي د درملو له خوړلو منع کړي او دا درمل یې رد کړي دي. یاد وزارت همدارنګه د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي چې حکیم الکوزي ونیسي. خو دا هم ویل کېږي چې حکیم الکوزي اوس هم د درملو ویش روان ساتلی او خلکو ته د کرونا وایرس درمل ورکوي. ډېر خلک ادعا لري چې د دې درملو په خوړلو سره رغېدلي دي.